یاره پیرک خانه سرکاري نوکري راغلي دي پیسې نه لرم کنه یوه نوکري ځان له راګرځوله بای یار عثمانه د نوکرۍ دپاره ته پیسې څه به کوې یاره پیرک خانه ته څنګه ساده یې چې رشوت نه کوې ور پیسې نه کوې ور نوکري درکوي څوک تا ته او رښتیا دا خبره هم ده و د نوکریانو خو په کال کې هر ورځ نه راځي دا په کال کې یوه ورځ راځي او بېروزګاري هم ډېره ده دا چې رشوت نه کوې ور نو به کار چیرې وسي اخر پیسې هم نشته نو که یې څه چم یاره پیرک خانه یو ځای مې یو کار کړی دی چیرې که خدای وکړي د چی ښکاري په مخ اخیستی عثمان خان زموږ په کلي کې هغه راوړې ټوکرم ځکه څه ده زما هغه مې یو چا ته ویلي دي که چیرې دا راڅه واخیستله دا پیسې به راواخلمه ور به کم کې دا نوکري راکړله ته څونه لیونی یې دا مځکه ته ولې خرڅوې دا مځکه راواخه د بچیانو دپاره مینه پر جوړه که ته د نوکرۍ دپاره راخې دا نوکري وسي نه وسي څنګه سي یاره زه څه وکړم مجبور یم دا دومره تعلیم مې کړی دی دې دپاره خو نه دی کړی زه اوس ولاړ شم باروالي وکړم یا بل شی مجبوري که نام شکریا و څه وکړم مجبوره یم یاره دا به هم ستا د بچیانو دپاره شی خیر خو زه به تا د یو مشوره درکړم چې دا کار مه کوه الله مالک دې ته وده دا نوکرۍ کار وسي یاره نوکرۍ کار وسي مځکې به نور بیا واخلو یاره زما خپله پر تا دا وسیله ده چې د مځکو دا شی مه خرڅوه دا به د بچیانو شی سي بده دا نوکرۍ خو اسره نه وکړي چې خدای وکړي ځه خدای دا نوکري کار در وکړي بس ته په خپل کار ښه پوهېږه زه څه ولاړ او السلام علیکم عثمان خانه څنګه وعلیکم السلام پیرکه څنګه یې ښه خیریت یې ته ښه شکر دی خیر پریشانه ډېر یې څنګه سوه کار دې وکړي که نه وکړې د نوکرۍ غه یاره پرون ورغلم پیرک خانه د نوکرۍ کاغذان خو م جمع کړلو بس هغه سړي ته مې مځکه پر خرڅه کړله هغه ویل زه نن پیسې در وړمه چې پیسې راوړي نو به ورسره نوکرۍ والا ته به ورکړو خپله نوکري به ځینې راواخلو ښه ول پیسې در وړم و پیسې نن راوړي السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مه شه دا پیسې زما پلار راکړل عثمان ته ورکړې کور ودان ستا پلار ته کور دی ودان نو دا د پیرک خانه پیسې راغلې درځه چا نوکرۍ والا ته ورکړو خپله نوکري به ځینې واخلو ښه ورځو اوس و ته راسره ځې و خو در سره ځم درځه نو دواړه به ورځو درځه څه کوې زردا د شته ته را روان یم نو مځکه څه درکوي نه اسمان څه درکوي خیر دی څه پریشاني ده عثمان آقا ډېر بد پریشانه یم چش پریشاني ده پلار مې په اپریشن تیټر کې پروت دی اپریشن ورکوم یو مسلمان له ورغلمه پیسې مې ځې غوښتې اوس بل مسلمان ورځم کوم چیرې سره خاص ډېر سخت په عذاب دی او اوس د مرګ د ژوند فیصله سیده سره په اپریشن کې ده که چیرې ما د اپریشن نه کېرو بس ما پلار ولاړ دا واخه په دا کار وچلوه الله مالک دی الله دې عزت وکړه عثمان آقا بس زه زر ته زر در کوم که خدای کوم چیرې چې بېدا کړي زما د پلار کار بس ورته پیسې ورته د پلار اپریشن وکړه ورشه ورشه بېوقوفه تا دغه سړي ته پیسې ولې ورکړلې هلته د نوکرۍ کاغذان جمع کړي دلته دا پیسې ورکړلې هلته دې هغه مځکه خرڅه کړل دا نو اوس څنګه شول ای وروره پیرک خانه دا سړي پلار پر اپریشن پروت و د ژوند د مرګ په کشمکش کې و نو زما نوکري څه وکړه دا سړي ژوند بچاو کړم مړی څه معلومه ده الله پاک د دا سړي ژوند بچاو کړي او ما ته الله پاک نو د یو بله ځای سره به ښه روزي راکړي الله پاک غفور رحیم دی راځه وروره دا تر اصل نوکرۍ ده دا تر انسانانو دپاره قربان دی یار چې دی خدای بچاو کړي د الله مخلوق دی څه معلومه ده دی دواړه له وکړي الله پاک دی بله ځای ښه روزي راکړي راځه ټینشن مه کوه یار عثمانه خیر خیر ستا انډبال دا کاغذ ما ته راکړل دا عثمان ته ورکړل تا ستا نوکري ولګېد ښه ستا پیسې د کومې خوا وې دا نورې ما څه خو ورکړم نه و هغه ستا در مخکې زردا د پلار ته ورکړلې زردا د پلار اپریشن و نور پیسې نه وې د ما سره نو دا نوکري پیسې څنګه ولګېدې چې تا پرچې تا جمع کړی او والله دا غریب مدد مې وکړ الله پاک لیدلم نه په خلاص نیت ولم د هغه هم کار وڅو زما الله پاک غیبي کار وایست د مسلمان مدد کوم دغه به وسیله وي د پیسې هم بچاو چې نوکري مې د الله پاک دغه یې راکړل بېشکه الله غفور رحیم دی که نه دی ښه کارونه به کوو انشاءالله چې وس مې کېږي هر مسلمان مؤمن ورور ته په پښه ورځو د الله په بچایي کې شکه مې ولکسته ما زموږ ته غلط سوچ کړی راځه نو په دغه باندې زه نن په تا باندې مست چای وکړم